الله په تاسو باندې حرام کړی دي دا څلور شیان. یو مرداره میته چې ورته وایي، دویم وینه بهیدونکې وینه، دریم د خنزیر غوښه، او څلورم هغه شی څاروی وي او که غیر څاروی وي خو چې د الله د نوم نه علاوه د بل چا په نوم باندې نظر شي، نظر د غیر الله. دا څلور شیان الله حرام کړي دي. دی خوراک حرام دی. ګوره په حالت د اضطرار کې، د مجبورۍ کې چې یو سړی دومره وږی شو چې بل حلال شی نشته چې وی خوري، نو شریعت اجازه کړې ده په دې شرطونو باندې چې غیر باغین ولا عادن، نه به باغي وي او نه به عادي وي. باغي دا معنی چې په بل مجبور باندې ظلم وکړي، هغه له څه ور نه کړي، ټوله ته وخوري، داسې به نه کړي. عادي دا معنی چې څومره ته خوړلی شي چې مرګ نه پې بچ شي. ستا دپاره شریعت دا حرام جایز کړل چې د مرګ نه داسې ځای کې چې حلال خوړل نشته او ته مرې بلکل دومره وږی. نو شریعت وایي دا څلور شیونه دي، په دې کې لږ وخوره خیر دی چې د مرګ نه بچ شي. ان الله غفور رحیم، الله بخونکی دی، مهربان ذات دی. قرآن کریم د فصاحت او د بلاغت نه ډک کتاب دی. اولی مرداره ذکر کړل دی، څاروی په غیر د شرعي ذبحې نه ساتي وځي، دې ته مرداره وایي. دویم وینه د بهیدونکې وینه، د رګون نه چې داري وایي او بهیږي. او دریم د خنزیر غوښه. څلورم نظر د غیر الله، یو ګډ چا حلال کړی دی د بل چا په نوم باندې او پخ کړی دی په اور باندې. نو دا څلور شیان پراته دي او ته داسې مجبوره شو د دې خوراک ته. شریعت وایي لږه وخوره چې د مرګ نه بچ شي. اوس به کوم شی ته خوري؟ نو شریعت اول مرداره ذکر کړې ده. د مردار نه لږه راغوڅکه، پخې که ویخوره چې د مرګ نه بچ شي. خو وینه د خنزیر غوښه، نظر د غیر الله، دا به نه خوري. د قرآن کریم دی ترتیب ته وګوره کنه، داسې کتاب دی. که دا درې شی نه و بیا به څه شی خوري؟ بیا لږه وینه وڅکه چې د مرګ نه بچ شي، خو د خنزیر غوښه او نظر د غیر الله دا به نه خوري. ګوره که دا دوه شیان پراته دي، د خنزیر غوښه ده انګریزانو پخ کړې ده او نظر د غیر الله هم چا پخ کړی دی، نو ته به کوم شی خوري؟ دا د خنزیر غوښه لږه وخوره چې نجس العین دی، خو د نظر د غیر الله به نه خوري. ګوره دا ترتیب دی د قرآن کریم. علما فرمایي دې ترتیب سره الله دا خبره هلته ذکر کړې ده. که بیا دا درې واړه شیان نو نو خیر دی، لږه نظر د غیر الله وخوره چې د مرګ نه بچ شي. اخره کې دا ذکر کړې ده. ګوره ښه دومره، ځکه په دې باندې د بل چا په نوم باندې دا نظر شوی ده، په دې باندې دغه سړی مشرک کیږي، د ایمان نه خلاصیږي. دا د عقیدې خبره ده.